انګلیستاني لوبډلې درېیمه ټیسټ لوبه کې هندۍ لوبډلې ته پښه وښودله. انګلستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي اننګز کې د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې خلاف یوازې 112 منډې جوړې کړې. هند لوبډلې ته زاوک کراولي نیمه سلیزه جوړه کړه، خو د کراولي وروسته د انګلستان بخت کوټه شو او درې لوبغاړي سیلي، جوني بیرسټو او انډرسن په 0 د لاسه ورکړل. هند ته بالنګ برخه کې اکشر پټیل د انګلستان خلاف توپني بالنګ ترسره کړ. نوموړي 6 وکټې خو اشوین بیا 4 وکټې ترلاسه کړې. ورپسې هند د لومړي اننګز 112 منډو په ځواب کې هند هم ورته کارنامه وړاندې کړه او ټوله لوبډله په 145 منډو بریالۍ شوه. هند لوبډلې ته یوازینی لوبغاړی روهیت شرما 53 منډې جوړې کړې. د هند په لوبډله کې هم سونډر او پوجارا په 0 وسوځېدل. انګلستان ته بالنګ برخه کې جیروډ حیرانوونکې بالنګ پر مټ 15 او جاکلیټ 4 وکټې ترلاسه کړې. انګلستان دوهم اننګز هم ښه پیل نه کړ او د هند لوبډلې په وړاندې دوهم ځل لپاره 4 لوبغاړي په 0 د لاسه ورکړل او ټوله لوبډلې په 1 منډو راټوله شوه. هند ته یو ځل بیا اکشر پټیل د خپل جادوګر بالنګ پر مټ 15 وکټې ترلاسه کړې، خو اشوین 4 وکټې ترلاسه کړې. یاد هدف هند بغیر له وکټې په اوپننګ ترلاسه کړ او په 10 وکټو یې انګلستان ته حیرانوونکې ماتې ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړی اکشر پټیل اعلان کړی شو. نوموړي توپني بالنګ د انګلستان خلاف ترسره کړ. اکشر پټیل دواړو اننګزونو کې 11 وکټې ترلاسه کړې. د دواړو لوبډلو ترمنځ به وروستۍ پرېکړه کوونکې 4مه ټیسټ لوبه راتلونکي پنجشنبه د مارچ په 4 ترسره شي.